مولا یعقوب مجاهد پاکستان ته خپل پوځیان متوجه کړل. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر رالی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نور طالبان که هر څه کوي خو د طالبانو دفاع وزارت ځوان سرپرست وزیر غواړي خپله دنده ترسره کړي. هغه په سهیل کې د البدر په نوم قلعه اردو ته تللی او له هغه ځایه منصوبینو سره په ګډه چانټه په تن د ډیورند فرضي کرښې ته تللی او هلته یې خپل سرحدي جنګیالي پاکستان ته متوجه کړي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.